سلامونه مینه او درنښت. نن درته دا ښیم چې د والډیس کمپنۍ څنګه د پیسو رالېږلو لپاره کود چې واخلو، ادرس واخلو، یعنې څنګه له بایننس څخه بایننس لپاره کود واخلو. د والډیس څخه راځو ډیشبورډ ته، په ډیشبورډ کې راځو والېټ ته، والېټ انتخابوو، لاندې راځو کیش والېټ یا ترلاسه کول او والېټ هر څومره پیسې چې موږ غواړو ترلاسه یې کړو هغه اندازه دلته لیکو، مثلا $50 لیکو. بیا لاندې راځو اویلیبل والېټ انتخابوو، په دې کې پیمنټ میتود انتخابوو، هر څه چې موږ پیسې رالېږو هغه انتخابوو. ERC20 باندې هم څه نا څه مصرف لري، بیټ کوین باندې، ERC20 باندې HDT، ERC20 ایرتریوم او ټرون TRX. اوس ټرون TRX موږ ځکه انتخابوو چې په ټرون باندې د رالېږلو په وخت کې په موږ باندې تقریبي یو ټرون مصرف راځي چې نولس ټرونه $1 کېږي، یعنې د $0.5 نه هم کم مصرف په یو لیږد باندې راځي. نو ټرون TRX انتخابوو. بیا ګیټ اډرس ډیپوزیټ دا انتخابوو. دلته چې راغلو یا دا ساحه سکن کوو او یا هم دا لینک اخلو. دا لینک چې مې واخیست، لینک هغه چاته لیږو کوم چا چې موږ ته څه شی کړی وي، له موږ څخه یې غوښتنه کړې وي د لینک، هغه ته کولی سو موږ داسې لینک ولیږو. دا دی، دا ځکه بیرته ډیلیټوم چې نه غواړي دا کس موږ دې ته لینک ولیږو. دا لینک هغه ته لیږو چې هغه یې د خپل بایننس له لارې راولېږي، او یا که چېرته بایننس موږ خپله ولرو نو ډایرکټ ځو له بایننس څخه دا ادرس ورکوو.